او دي توكل الله وي يا ايها الناس ملال چتا الله ته نږدې کوي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلور خبرې الله ته نږدې کېدو ځکه چې موږ وایو چې موږ د الله لرې شوي یو الله ته ورسره نږدې کېږو د ټولو نه لویه لار الله ته نږدې کېدو یاد کړه هغه توحید یک یوازې د الله بندګي کول د توحید لنډ تعریف دا دی اوږدې کیسې نه کوم او نه اوږدې خبرې کوم او نه علمي اصطلاحات تاسو ته بیانو نه د تفسیرات بیانو نه د علماو غټ غټ اقوال لنډه ده توحید څه ته وایي د الله یک یوازې بندګي کول د الله سره په ربوبیت کې الوهیت کې د هغه په نومونو کې د هغه په صفاتو کې به څوک نه شریک کې دا اولنۍ لار ده او د ټولو نه غټه لار ده چې ته پرې الله ته نږدې کېدی شي او دا زه نه منم چې یو سړی وایي زه به الله ته نږدې شم سره د دې چې زما توحید کمزوری دی سره د دې چې زه په شرک کې اخته یم سره د دې چې زه قبرونو ته پروت یم سره د دې چې زه باباګانو ته پروت یم سره د دې چې زه پیرپرستي کومه زه مریدي کومه زه تعویزګر یم زه دا نور چې کوم خزعبلات دي او دا ګړې وړي دي د شرک د عقیدې زه په دې کې اخته یم او زه به الله ته نږدې شم دا د منلو خبره نه ده څنګه به هغه رب ته ځان ته نږدې کي د کوم رب په حق باندې چې تا یو مخلوق کېنولی دی هغه رب به تا ځان ته څنګه نږدې کي دا د منلو خبره ده او زه به دله په مخلوقاتو باندې مثال درکړم ولله المثل الاعلى او د الله خو ډېر اوچت مثال دی که چېرته یو سړی دغه یو دوکان دی جیداد دی ځمکې دي کورې دی څه راولګېدې او دا دې خلکو ته ووایي چې دا ځمکه په دې کې نیمه چې ده دا د پلاني ده دا ته دعوې کې او چغې وهي او ګرځي او خلکو ته دا وایي چې نه دې ځمکه کې نیمه دا د پلاني ده او بیا کوشش دا کوي چې د چا چې اصلي ځمکه ده دا ټوله هغه راضي کې او د هغه سره ملګرتیا او یاري وکړي ستاسو څه خیال دی دا سړی به تاسو ځان ته پرېږدي نه پرېږدي ولې ځکه چې ستا د هغه حق هغه دې راغستی دی د بل مخلوق سره دي د مخلوق حق دې راغستی دی د مخلوق سره دې شریک کړی دی او دې سره نه لګي نو څه خیال دی چې د خالق حق راوالي او د مخلوق سره یې شریک کړي نو دا خالق به تا ځان ته پرېږدي تا به ځان ته رانږدې کړي الا دا چې ته خالص توبه وباسې او دا کار پرېږدې بیا صحیح دی بیا دې ځان ته رانږدې کوي خو چې څو پورې د خالص د زړه نه توبه نه ویستې هغه رب ته ځان ته نه نږدې کوي توحید او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحیحینو کې مشهور حدیث دی سوسو پیری علماء کرامو بیان کړی تاسو ته به یاد وي د معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه وایي زه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور او ما ته دا وایي چې یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد معاذ تا ته دې خبرې پته شتي چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې وایي ما ورته چې الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته وایي ما ته وایي چې فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې د دې الله به بندګي کوي او د ده سره به څه شی دا ټکی یاد کوي ښه څه شی او شی چې وویلی شي که نه د الله نه علاوه چې څوک هم دي کائنا من کان که هغه ملایک دي که هغه انبیا دي که هغه اولیا دي که هغه علما دي که هغه عوام دي که ګټه ده که ونه ده که قبر ده او که هر څه دا هر څه پکې دننه راغلی دا ټول هر څه پکې راغلی ته د الله سره څه شی به نه شریکې دا د الله حق دی په تا باندې بلکې توحید د دې په باره کې خو ډېرې خبرې دې ته کولو ته ضرورت نشته دا موضوع دومره واضحه ده او دومره بیان شوې ده چې صرف تاسو ته دې دپاره کوم چې ذهن کې دا خبره صرف را تازه شي او مؤمن دې ته ضرورت لري چې وخت په وخت دته نصیحت وشي دا خبره ګوره یاده کوي فایده ده یاد یې کوي اولنی اواز چې الله په قرآن کې کړی دی اواز ندا یعنی پلانیه اے خلکو اے مؤمنانو اے مسلمانانو دې ته ندا وایي په عربۍ کې اولنی ندا په قرآن کې هغه الله توحید کړی دی سورة البقره کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړی دی او دې ته وکړي الله وایي يا أيها
قبلكم لعلكم تتقون. یا ایها الناس دا اولنی آواز دی چې الله قرآن کې کړی خو خلکو ته یې کړی صرف مسلمانانو ته نه. او هغه آواز د څه دپاره؟ اعبدوا ربکم الذي خلقکم، بندګي وکړئ د هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي او مخکیني پیدا کړي دي. د دې ځینې الله د اولنی ندا شروع کړی دی او قرآن کې ځای په ځای الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې توحید د حق د الله دی په بندګانو باندې. زه درته یو دوه آیته صرف بیانوم او بیا هغه دویمه خبرې ته اورم. او مسله دا یې په دې اجتماعاتو کې د غټو کانفرنسو کې والله دې شیخ ابو تراب صاحب له اجر ورکړي. دې کې مسله دا چې سړی په مخه دی سوچ کی چې وخت به ختم وي که پاتې وي، وخت به ختم وي او که پاتې وي، او نور ملګري ناست دي او زه له دومره لرې نه راغلی یم او یو پاو ساعت خبرې وکړم او 10 منټه خبرې وکړم، نه زه موړ شم په خبرو باندې، نه تاسو ماړه شوئ په اورېدو باندې، که نه خبره مې غلطه ده. نو ځکه دې کې سړی ګډوډ شي. خو زه به ته مختصر یو 2-3 آیته صرف دې دپاره ووایم چې توحید د الله حق دی. الله رب العزت قرآن کې دا وایي سورة بني اسرائیل کې وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبل ذكر الله وي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبل ذكر الله وي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بدي او دي سبير آيتونه دي. امام ابن القيم رحمه الله وي امام ابن القيم رحمه الله او ډیره ناشنا خبره کړې ده وی قرآن خو ټول توحید او توحید هر آیت کې چې سوچ وکړو بلکې که زه دې سوچ هر ټکي کې دې سوچ وکړو نو د الله توحید ته اشاره ده او دا مبالغه نه لکه چې هر ټکي ته سوچ وکړي دا د الله کلام دی او چې د الله په باره کې خبره راشي دا توحید برایه دی. معنی دا چې قرآن د اول نه د اخره پورې دا ټول په توحید باندې دي او بیا که حدیثونه له راشو نو خبره ورانه بیا ښه اوږده شي. دویمه لاره چې تا الله ته نږدې کوي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري، د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري. معنی تابعداري څه ته وایي؟ د هغه په نقش قدم باندې تګ او د هغه په نقش قدم باندې تګ څه ته وایي؟ چې ستا خوشحالي، ستا غم، ستا ښادي، ستا تجارت، ستا اخلاق، ستا عبادت، ستا توحید، ستا عقیده، ستا ناسته، ستا پاسته، ستا دوستی، ستا یاری، ستا دشمنی، ستا رشتهداری، ستا خفګان، ستا خوشحالي، دا هر سبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دې ته تابعداري وایي. دا تابعداري نه ده چې زه په هغه خبره کې د پیغمبر تابعداري کوم کومه خبره باندې چې زموږ علاقې ولا نه خفه کېږي، دا ناشنا تابعداري ده. او په هغه خبرو کې به د پیغمبر د تابعداري دپاره عذرونه لټومه چې یاره کلیوالي نه مني، زمونږ پښتانه نه مني، زمونږ علاقې والی نه مني، د کاکا زوی نه مني، د ماما زوی نه مني، مولوي صاحب پې جي خفه کېږي، استاد جي خفه کېږي، کتاب کې نه ده راغلی، مذهب کې نه ده راغلی، علماو نه ده راغستې، مفتي صاحب نه بیانوي، دا ټول پالتو اعذار دي. دا صرف ټکې ده د پیغمبر تابعداري د اول نه د اخره پورې زه دا تابعداري یادوم. دغه تابعداري نه یادوم دا نیمګړي، ځکه پوره تابعداري تا نږدې کوي چا ته؟ الله ته. او ځکه الله په قرآن کې څه وایي په سورة الاحزاب کې لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ستاسو د پاره په پیغمبر کې یو ښایسته نمونه پرته ده. اوس فایده دا والی دا د هر چا د پاره نمونه نه ده. ګورئ الله درې خبرې ذکر کړي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
څوک چې د آخرت امید ساتي الله سره مینه محبت ساتي الله سره د میلاوېدو یو ارمان ساتي هغه سره د ملاقات امید ساتي آخرت مني آخرت کې چې څه دي هغه مني وذکر الله کثیرا او الله ډېر یادوي د دې سړي دپاره په پیغمبر کې یو ښایسته نمونه ده زه تاسو ټولو دا سوال کوم او سوال د باندې قرض او جواب به ځان له ورکوې او ښه رښتینی جواب به ورکوې ځان له به دوکې نه ورکوې ته په هغه خلکو کې چې د پیغمبر تابعداري مکمل کوي ته په هغه خلکو کې خو نه یې که نه چې د پیغمبر د حدیث په مقابله کې پالتو عذرونه بیانوي زه ګورې هغه سړي ډېر قدر او احترام کوم چې کوم سړی دا ومني چې او دا زما غلطي ده او زه به یې صحیح کوم خو د هغه سړي سره به څه کوې چې دا منیم نه چې زما غلطي ده د دې سره به څه کوې سم خیال دی لکه ته یو سړي ته دا ووایې ستا دا کار غلط دی ولې غلط دی پیغمبر داسې ویلي ته داسې کوې هغه یې چې دا زما غلطي ده او کوشش کوم چې دا غلطي ختمه کړم او په نیغه لار شم صحیح ده موږ به ورته دوام کوو موږ ورته نصیحت وکړو یو سړی هغه دی چې دا نه مني چې زه به غلطه یم دا سړی نقصاني دی نو زه تاسو نه دا سوال کوم چې آیا تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ هغه نقش قدم روان یې آیا تا د جهنم د اور نه ځان بچ کړی دی سړی وایي چې دې کې څه مطلب دی جهنم اور او د پیغمبر تابعداري د پیغمبر تابعداري تا الله ته نږدې کوي او د جهنم نه دې لرې کوي او ځکه الله د مجرم خبره کوي د قیامت په ورځ دې ته غوږ کېږدې ښه او د زړه په دې زړه یې ولیکئ که دا آیت یې مخې ته او هر وخت یې په غوږونو کې راتو که نه او دماغو کې دې راتو او زړه کې دې راتو ته به انشاءالله د پیغمبر تابعداري ډېره مزداره کړي الله وایي او دې ته غوږ کېږده په سورت الفرقان کې ويوم يعض الظالم على يديه او د قیامت په ورځ به ظالم راولګي په دواړو لاسونو باندې به چک ولګوي ګوته نه دوه نه درې نه څلور نه په دواړو لاسونو او د ډېر لوی تکلیف دی ويوم يعض الظالم على يديه ښه د دې یو ارمان دی د دې یو خبره زړه کې ده چې ارمان کاش داسې شی دا ارمانونه زما یو دوه بیانونه دي په دې عنوان او هغه به ولټوي ډېر فایدهمند دي د آخرت ارمانونه او امیدونه هغه بیانونو کې دوه بیانونه ما کړي او په هغې کې ما د آخرت چې څومره ارمانونه دي د مجرمانو په قرآن او په حدیث کې چې راغلي دي هغه ما راجمع کړي دي هغه به واورئ چې تاسو صرف د هغه مجرمانو هغه ارمانونه واورئ چې دنیا کې داسې څه وکړي چې بیا دغه چغې نه وهئ دا ظالم دا چې په دوه لاسونو باندې چک لګولی دی دی څه وایي وایي الله وایي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا دې څه وایي ارمان چې ما د پیغمبر لار خپله کړې وی خیال هم دې ارمان ته اوس نو په عملو کې چې بیا دا چغې نه وایي یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا دی نه دي ویلي چې ارمان چې ما د خپل مولوي صاحب هغه لار مضبوطه رانیولی وی که هغه په غلطه هم وی خو چې زه پسې روان وی ارمان ما د پلار نیکه پښتو هغه پښتو چې هغې کې به هغوی په غلطو چې ارمان ما هغه رانیولی ارمان د ملګرو د بېدینو ملګرو سره ناست شو دا قیسې نشته یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا خو په بل ځای کې الله څه وایي دې ته ورکړي سورة الاحزاب کې الله د کافرانو عذاب ذکر کوي چې د دوی عذاب به دومره سخت وي چې دوی به په دې جهنم کې داسې لکه چرګ چې په سیخ کې لکه سیخ چې په چرګ کې وټومبي او بیا دا سیخ چورلی را چورلی په اور باندې چې سور کېږي دغه شان به الله دوی په جهنم کې سره کوي والعیاذ بالله نو الله څه وایي يوم تقلب وجوههم في النار هر دویم یو ارمان دی دویم چغې وایي دغه ټیم کې به چغې وایي چې کله دا مخونه الله اړی راړی داسې
په دې جهنم کې نو دوی به وایي يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. دې ته وګورئ دوه خبرې ذکر کړي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ارمان کاش چې موږ د الله او د الله د پیغمبر منلی نورې تاسو څه کړي تاسو د چا منلی وه هغه هم ذکر کوي چې موږ د چا منلی وه یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول خلو دې څه چل کړی دی وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. يا الله من خود الديني مشرانو أو الدنيوي مشرانو من اليوم سؤال ديني مشرانو من ولنقصان لتا جهنم تبوزي نعم هو يو حال كي جهنم تبوزي أو دغشان دنيوي مشرانو چكنا الديني مشر أو الدنيوي مشر خبرة دا قرآن و حديث خلاف وا او تبوها شوي چې دا قرآن و حديث خلاف تا او بیام زد و تعصب و عناد کې دا خبره تر نقصان کوي خو د مشر خبره منل که دیني او که دنیوي چې هغې باندې دلیل دا خو شریعت ته ویلي سې کوه دا خو الله او د الله پیغمبر ته ویلي سې کوه نو تابعداري د چا تابعداري د پیغمبر د الف نه د یا پورې چې سر د پیغمبر ویلي هغه کوه